دا ورځ به تاسو ټول په سترګو وګورئ چې د الله د حساب ورځ وي او قسمه قسم واقعات به پکې څه کسان به راوستلی شي او هغوی ته به تاجپوشي کوي ملایک تپوس به وشي چې دا څوک دی دا سړی چې ده ته تاجپوشي کوي وایي به دا هغه سړی دی چې ده په دنیا کې په خپل بچي قرآن ویلی او هغه تاج به د سرو زرو تاج او د هغه تاج رڼا به داسې وي چې الله دې راته وښایي د ټول حشر میدان به رڼا کوي. نو عزیزانو دې پرفتن دور کې دا ډېر ګران کار دی چې یو سړی خپل بچی ته قرآن یاد. اکبر الہآبادی وایي چې رپٹ کی لوگوں نے جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں وہی خلق را باندې پتاړه کې رپورټ وکړه چې دې وخت او دې زمانه ته وګوره او د خدای نامې اغستو ته وګوره دې وخت ته د خدای نامه اثر مې کولو چې دا انګلیش میډیم سکولونو زمانه ته وګوره په دې زمانہ کې په بچي قرآن یادول دا څه ټوک خبره. عزیزانو د قرآن کریم متعلق یو څو منټه تاسو په مخ کې ارسول دي ما صحت ټیک نه دی زه تقریر کولی هم نشم خو دا دعوت داسې و چې زه خامخا مجبور شم. عزیزانو قرآن کریم د خدای کلام اوس د قرآن کریم دنیا ته د راتلو غرض هغه دا نه دی چې دا دې وخت کې په پاکستان کې کوم حالات شروع دا په 20 کاله کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا کلام را لېږل د دې مقصد دا نه دی چې دا دې وخت کې مونږ ته څه جوړ کړي مونږ دې وخت کې قرآن کریم یو داسې شی فرض کړی دی لکه په دې ملک کې تاسو خیال وکړئ بعضې سړک په غاړو زیارتونه نو دا خلک په دې عادت شوي دي چې هلکه په دې زیارت همداسې مه تېرېږه څه ونه چوه نو هغه لارۍ نه یا موټر نه یا ټانګې نه داسې لاس راوباسي او 1 روپۍ راوغورځوي او دا چینو کي هلته ورته یو شیخ ناست دي هغې ور ټوپ کړي هغه روپۍ راوچته کړي هغه کې دا خیال کړی چې دا زیارت منل جوړ دغې ته وایي چې دا روپۍ پې ور واچوه په پاکستان شریف کې قرآن کریم منل هغه صرف د یو فنکشن نامه ده اصل غرض د قرآن چې دی هغه په 23 کاله کې د پاکستان مسلمان ونه پېژني 43 کال د پاکستان 43 په دې خو تاسو ټول پوهېږئ چې دنیا کې شرمېدلي ملکونه ډېر خو پاکستان هم چې کم نه دی په کوم ملک چې د غریبانو دپاره یو رنګ کنجرخاني او د امیرانو دپاره بل رنګ کنجرخاني تاسو راشئ په پېښور کې وګورئ نشترحال ورته وایي دا د امیرانو ډبخانه ده د سرمایهدارو ډبخانه ده فوجي فاونډیشن ورته وایي په شامي روډ باندې دا د امیرانو ډبخانه ده پکې زنا شراب جواري اعلان او بیا په دغه ډبخانو مذهبي مجلسونه منعقد شي یو ملا راولي وایي دغه تقریر به پکې نو دا کوڅه ډب ورشي دا کنجر تاج خلک دا پکې دا ملا تقریر عزیزانو 43 کال وشو چې 2 څیزونه دا په ګناو غوږونو واورئ چې لفظ اسلام څومره پاکستان کې مونږ وشرمولو الله دې امان راکړي څومره به بل شی شرمېدلی دي قرآني احکامات چې څومره په پاکستان کې د خپو لاندې پیمال شو دومره به د کافر ملکونو کې نه پیمال شي یو مسخره ده یو ټوکه ده اسلام 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 چې د خلکو زړه د خولې د بوټو وتو پته نه لګي چې دا اسلام دی اوس زه لګیا شم دلته او زه تاسو ته وایم چې الوا 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 راله را روانه ده پخېږي غوړي پکې واچوي ها 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 او ماښام تاسو به بېګانه ما د مرۍ نیسئ او په ټکي به مې مړ کړي که نه چې خدای ستا کور په دغه ملاکو قرآن دی ړنګ خولې له راغی او د الوا مو نه کته چې دا دی څه شي داسې ده که نه دا څه شي یوه ورځ در سره دا چل نو بېګانه به ما مړ کړي 43 کالو شو چې دا غټایت چې د چا ښځې شاملات او لوڼې شاملات ښځې کنجرې دي او دوی کنجران هم راپاسي اسلام 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 په 43 کاله کې تاسو بدبخت قوم تپوس ونه کړو چې د اسلام څه شی دی کور دی وران شه چې وران دا څه شی دی قانون شریعت شریعت بل شریعت عدالتونه پلانې شریعت عدالتونه د عدالتونه ناست دي مچان شړي په پاکستان کې شریع عدالت ته فیصله هم کړې ده چونې بوتانې کېنولې دي اوس شریع عدالت دپاره فیصله بیا څه کړې ده فیصله یې دا کړې ده چې د شریعت عدالت چې څه فیصله وکړي نو د لاډ میکال یې د فرنګي جوړ کړي د قانون بالادستي به وي که د شریعت عدالت فیصله د انګریز قانون مسترد کړه نو څوک به یې چیلنج کولی دی په دې خبره پوهېږئ تاسو په کوم ملک کې چې قرآن غوندې قانون دومره رسوا او ذلیل وي هغه ملک به ښه ورځ ګوري هغه قوم به ښه ورځ ګوري هغه قوم به پخلی کېږي هم اوس تاسو په دماغ کې که چا دا اچولي چې مسلمان یم چې مړ شي ملا مې جنازه وکړي او زیارت پر ورځ جمعرات کې راپسې ختم وشي او بیا څلوېښتمې وشي
او جوړه مړه پکې ورکړي شي جوړتا کې تبخل وایي کدا درته چا دماغ کې اجزانو دا هم یو دوکا ده یو مولانا ما تاسو کو چې تاسو د شریعت بل خبرې چې کوي دې څه دي دې دا بینکونو سودي نظام دی بینک بداسي چل کې یو پلانې بداسي چل کې یو پلانې بداسي چل کې ملاس غسل پکې دغه نشته وی چې نه زناکان څنګه پکې شته وی چې نه مشرابي په دروال پکې شته وی چې نه شریعت بل د قرآن د دې آیات په صد کې بتا سن راځي چې یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه ادخلوا فی السلم کافه ایمان والو په ټول اسلام کې مکمل ورننوځي اوس دا چل مکوئ چې افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض کوم شی چې لږ آسان دی او سرمایه‌دار پرې نه متاثر کیږي په دې شریعت بل کې دا شی شته چې ښځې به بربنډې نه راوځي د کوره دا شته نه مال د قرآن په دې سب کې به تاسو نه راځئ چې وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولى هرنا ښځې به په کور کې ناستي علما وایي چې په کور کې ناستې به داسي چې په کور کې به په زوره زوره نه ګرځي چې د پړو اواز یې بار پردی سړی واټو د شپې ستا د ملک وزیر اعظم صاحب اعلان وکړو چې شریعت بل کو میں نے پاس مونږ خدا غریب که نه ساده خلک یو چې خر باندې را تسپین صادر وغواړې چې راشي استاد دې دا مړی شوی جنازه وکړه مونږ یې جنازه کوو که نه په خر مونږ هم ساده یو مبارک شه شریعت بل پاس مبارک شه مبارک ما غیر خبره واره مبارک شه مه کوو دا مې په رحمان کوئ مبارک شه مه کوو په ارام کښېنه پوه شوې مبارک شه خو چې سهار شو اعلان یې وکړو چې عابده حسین ما ایډوایزر وه هغه ټکټی هم د نواز شریف غوندې کټی دا هم لکه څنګه چې دی کټی اوس را روان دی کرک ته تاسو به د کرک خلک ستا کړي وه داسې به ورته زمبۍ کړي وزیر اعظم صاحب راغی زمونږ درې ته دغه را روان دی چې قرآن د مسلمان د ژوند قانون دا مانا چې که په ځمکه دې چا سره تنازع شي نو د ځمکې د تنازع فیصله به چا ته وړي وان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله والرسول تنازع رااله دا تنازع به د الله او د رسول قانون ته رد کړئ او په قانون به فیصله کوي تاسو وایئ په ایمان چې په کوات کې لوی خلق تیر شوی مولانا عبدالغني صاحب پکې تیر د شیخ الهند صاحب شاګرد مولانا عبدالغفار صاحب پکې تیر مولانا نعمت الله صاحب هم پکې په تیرېدو حساب دی ٹھیک شو دا دومره لوی علما دا موجوده وخت کې دومره لوی عالم تاسو د کوات فیصلې دته راوړي دي چې موږ فیصله په شریعت او کله پیرنګي تاړو ته وړي وړي کنه څوک سپېړه چې وګم لاسي بتاړه کې راپورټو کې تاړه کې اف آی آر دا د لاډ میکال د انګریز جوړ کړی قانون دوی په اوس د ادارات پاکستان نامه یې دا دادا سي دلته په خره چې د ناوې نامه کې نو خره په ناوې کېږي نه هغه د پیرنګي قانون دا اف آی آر د تاړو چې دا د پیرنګي قانون دا مجسټریټان په عدالتونو کې چې ناستي دا د پیرنګي د قانون مجسټریټان دا های کورټ دا د پیرنګي د قانون ججان تاسو د خدای دغه کتاب ته او دې تاڼې ته دا جماعت ته دا د خدای تاڼه دا د خدای د مجسټریټانو ځای دی دا د خدای های کورټ دی دا د خدای سپریم کورټ دی نو د خدای های کورټ او سپریم کورټ چې ته پرېږدې او د پیرنګي های کورټ او سپریم کورټ ته لاړ شې نو ته به د مرګ نه وروستو په دې قانون ځان خلاص کړی شي وایه مولانا وبه شي امام دې خو دا به وایه انما الاعمال بالنیات دا یو لویه ضابطه او قانون دی د دین چې د اعمالو دارو مدار چې دی هغه په نیت باندې دی او نیت په عربي کې دړه قصد او ارادې ته دړه کې چې د څه شي قصد او اراده وکړي تاسو ټولو د مړو جنازې کوئ کوم مړی چې درته مخکې پروت وي او تاسو پې څلور ځله الله اکبر وایئ ووایئ په ایمان چې دې ځای کې نری باندې درد پیدا شوي چې دې مړي سره به بېګاره څه چل کېږي شوي نو کور د دې مړي وران شو که نه خو زباني جمع خرج شو هغه د آخرې زمانې اسلام شو چې دا چا به په دې خوله کې یو د مرۍ نه بې ښکته نه وي بیا چې په کټونو ناستې دعا به وکړو خو بیا دا غټ چې چېرته دا ته راشي په وړ دا سنډاګانو ته خو خوشحال شې چې زما مړي له غټ سنډا راغلی که نه ما ته خلکو یې ښار کې وایي چې ته دا ډرامې کوې دا ته چې مړ شې څوک به درته راځي نه مال که زه مړ شوم او دا خلک ما نه راغله ما خدای بخي هم نه ما له خو دې راشي دا دوه څلور طالبان کہ ممی لمبوئی خلقا ممی خخوئی خلقا ممی لمبوئی خلقا ممی خخوئی خلقا ما پڑیران سپوتا غرزوئی خلقا ممی لمبوئی خلقا زبا پا لمبا خلاشم زبا پا دری ٹوٹو خلاشم چی کپن می کی پکی زبا پا دری جنازو خلاشم ممی لمبوئی خلقا ممی خخوئی خلقا
ما پډیران سپوت او غرزوي خلقا مملمب او خلقا چې زمانان دی بیا دا حالی چې د پیغمبر تصویر را تراوړي او ما ته ملائکی وی ما كنت تقول في حق هذا الرجل د دې سړي متعلق دی په دنیا کې څه عقیده اور سنا ہے قبر میں ملتے ہیں نبی اجل کی اس لیے ہم انتظار کرتے پیغمبر تصویر ورته بعض علماء وایي چې د دې قبر نه تر روضه اقدس پورې سرنګوش او حضور ورته پر روضه مبارکه کې خدای شي چې ما كنت تقول في حق هذا الرجل د متعلق د دنیا کې څه عقیده نو دی ورته سوچ ها لا ادري آی زه والله کته چې زمالان دي دا مې ورته سوچ چې خبيث مون توران دي نه پتا و جمدا سے بتوي یوړم باندې گزار شي ورکی مشرق او مغرب کې وای چې غواوي رنګونه بیا دا قران تا د ټانګوالو زیارت تصور کړي د ژوندۍ فیصله ته په قران نه کوي د پیرنګي په قانون نه کوي ته د ژوند واده د قران مطابق نه کوي د لور واده د قران مطابق نه کوي شکل او شان شوکت ته د قران متعلق نه دي جوړ کړي او داغه په شان دي نه دي جوړ کړي ته په دې قران ځان څنګه خلاصای ته سوچ واده ده تاسو په څه کوئ راشي چې درته وخه راش دا اورېدو خبرې نه دي تاسو د کارک د محسن علي خان د لور واده ده راشي یې ګورئ 50 زره روپۍ د یو سړي په سر دی او دني تاسو باندې خلک دا کوڅدم د دې ویلونو ورته کې فخر خټک دی هغه فخر دمه عقلو په پنجاب عذاب راغی خارونه او سرمایدار ټول بچو غریبان یو ما ته چاوي دا ولې دا غریبان یو مال سم کار چې ولی مالدار سرمایدار د دې غریبو د لاسه دې ته رسي شي لیکن دی دل اوس خار کې مال څوک راشي زوی مې نیولې پلان نه غوښته پلان په سیده پلان کې کوم بازار ته کاله د غوړه نه مرګي نشي مرګي نه یزید کېږي نه ودی کېږي الله دې په دې وزیرانو هغه د چرګو ټوګه کې راوي چې یو پاتې نشي د چرګو مر زه په پاکستان کې کو حکومت غواړم او وزارت غواړم د عمر ابن عبدالعزيز غوندې غواړم عمر ابن عبدالعزيز هغه سره و چې بیمارو جامع خیره دي چا ورته کول والا ته وی چې جامع ور بدل کوي ته خدای قسم کوي بل جوړشته نو څور بدل او بادشاہ هغه بادشاہ چې مرشو په لحد کټ کې خود اسمان د یو ریاض رااله چې ریاض رااله د پسینه راټیټه شو بیا لا یو کاغذ د پسینه کې چا کاغذ خلق وکړو په کې لیکلی چې بسم الله الرحمن الرحیم امان من الله لعمر ابن عبدالعزيز عمر ابن عبدالعزيز ته نجات شو د قبر نه وران دي مونږ خدای سي بادشاہ وایو مونږ په دې ملک داسې بادشاہ غواړو لکه عمر فاروق ابو بکر صدیق عثمان ذو نورین حضرت علی مونږ داسې څنګه عمر فاروق ته چا غوړي داسې ورته کته صاحب دا مثال راوړی چې ورته کته ول غوړي خو ډیر ښه غوړي خو زماده د خدای په ذات قسمی کترغه پورې دا غوړي وخورم چې تر څو پورې دا پته راته نه لګېدلی چې ټول قوم به غوړي خوري هغه د غوړي نه مونږ د ملک حکمران داسې سره زه خو د دې عقیدې سره نه چې زما د ملک حکمران چې دی هغه په یو عرب روپۍ ځان له سپیشل جازونه دي کور دوران شپاغه لاور کې سیلاب راغی د نور ملکونو نه خیراتونه غواړي او په خبر کې خیرات غواړي لګیای دا یو عرب روپۍ به په سیلاب زدهګانو تقسیم کړي تا چې سپیشل جازه ده زه د دوانو دکان کوم دکان کې ناستم دا وزیران راشي کینې الته په ماته کوستای تاسو پیاله مونږ ساتلې دي باغې کې ولا چې یو سړی راته یاره کوپونه او ساته مل کوپ ستو مونږ نه د دخل خلاص تاسو په ایمان مې دي صوبه سرت کې دا وزیرانو ګوري د 66 کې سر نه وته د چا پوزه پیته ده څوک د ششکی په شان دی ما زما خپل ته مو ګوري د دې خپل ته مو ګوري کله دې پیاله کې چاس کنه داس شي او دا وزارت تللی کنه دا خر کې څه هغه وزیر دی هغه څه چلته د کوپ کې ورته شاوي خاوري ورته نو ورته دی وجنا سوچ عقل کوي دا ابو الحسن خرقانی ایمان پیدا کوي علماء حضرات دا څه پړو لیکي دا ابو الحسن خرقانی ایمان پیدا کوي چې محمود غزنوی په سومنات باندې حمله کوله ته هندستان ته لاړو چلاو چا ورته چې دلته یو فقيه دی ډېر لوی سره جواب ورولېګلو چې بادشاہ دی غواړي ابو الحسن خرقانی جواب ورولېګلو چې دوزګار دی بادشاہ جواب ورډیږي ابو الحسن خرقانی رحمت الله علیه ته جراشه هغه ورته دوزګار اوس مونږ له چې بادشاہ جواب ورولېږي ته غلام اسحاق خان غلام اسحاق او نواز شریف پر اجمالونه شاد شو په ټول پاکستان پر اجمال پیژنې ها څه ته وایي ټولوي داسې ګونګیان مکه نه راځي څنګه لري د دې دوارو د مخ ته وګوره اجمال په مګیار سره بادشاہ دی غواړي ابو الحسن خرقانی ورته وزګار نه بادشاہ ورته چټ لیکي چې اطیع الله او اطیع الرسول واولو الامر منکم خدای ویلي دي چې د اولو الامر اطاعت کوئ زه بادشاہ حکم در کوم ته ولې ناراضي
ابو الحسن خرقانی جواب ورلېږي چې بادشاہ ته وایي چې په دې آیات ته پوه شوی نه یې. د آیات کې ترتیب دی، اول اطیع الله دی، بیا اطیع الرسول دی، درېمه درجه کې اولو الامر دی. نو زه د خدای د اطاعت نه مزګار نه یم، نو ته خو درېمه درجه کې علم دې ته وایي. محمود غزنوي ته چې دا چټ ورغی اکبر وزیرانو ته وایي چې راځئ مونږ ورځو. محمود غزنوي را روان شو، ابو الحسن خرقانی په یو جونګله کې ناست دی. چې ناست دی ورننوتو صاحب بادشاہ راغی راځي چې دی ورننوتو هغه په ناست دی لاس ور. ابو الحسن خرقانی رحمت الله علیه ورته پانسه د خبر کې 13 ورځو کې یو مدرسې ته یو وزیر راتلو. وزیر څوم دغه والا او کافو والا نه بلا نو مليان ورته جنټې په لاس ته ولاړ د ګورنو جنټې لاس کې نیولې دي چې منسټر صاحب را روان. ما ورته چې الکه کوم شي کې ټر راځي دا تاسو دومره قدر کوي خدای مرکه ټر سي چرته چې لیډر ماچا کې چې ډر راځي دا دومره قدر کوي. نو تاسو پړې کې قدر د ټر او د ډر ده دا لکه کې خدای ټول یا کې څه شي ټر او ډر لکه قدر د ټر او د ډر ده. لکه قدر د دین نشته او نه د قران شته او نه د مذهب شته او نه د اسلام د ټر او د ډر قدر هم پړې کې. ابو الحسن خرقانی رحمت الله علیه ورته پانسه ده پناسته ده کینا څنګه راغله وی دې په سومنات باندې حمله کول تر راغله هندوانو د لوی بت چې دی لوی خدای چې ابو الحسن خرقانی رحمت الله علیه ورته خبرې شروع کړه. ها په اخر کې خپل حلقه ورکړه ورته محمودا چې په کم ټیم ته په سومنات حمله کې دا حلقه واچوا او دوه رکعات نه کړو کنه الله به امداد وکړي خاصه او چې کلو نو محمود غزنوی روانې دو نو ابو الحسن خرقانی ورته پاسه چې پاسه د لاس ور محمود غزنوی دا غلاس ونیو په صاحب ز چرالم مل ماما ته ما ته پانسي او چې زم نور ته پاسه ولته چرالي درته زکه پانسه دم چې ستا په سر کې د بادشاہي نشوا او د بادشاہي غرور او ستا په سر کې. نو ما درته عملی طور دا ثابتول چې دنیا کې داسې خلک هم شته چې ستا د بادشاہي په یو کنجه کم نه اتبع يسير الاسد زبابا کړه تبع د زمرینه مچ جوړی کړه. ما تا ته تمام نه زه ته پاتې دم سره او چې ستا د سر نه د بادشاہي دا غرور دي. ول نو اوس راته ولې پاسې دي ول نو ځکه پاسې دم چې زما په خبرو ستا د سر نه د بادشاہي غرور وته او زما باندې ملنګ نو ذکر درته پاسه. نو عزیزانو د قران عاملین او حاملین داخل من قران او دین او اسلام صرف رسم او رواج دې شو. اوس هغه خلک بکنده څه پاتې زمونږ د ژوند چې دا یو دوکا ده یو فراډ په مختلف رنگونو مونږ دوکای مختلف رنگونو حقائق او روح د دین او د اسلام چې ده ممکن دی. اوس خو پلاران لوره خوشي کړي دي چې ځان له پختنه خوښ کوي کنه دا داسې پلاران ورته وایي لورو ته چې ځان له خوښ کوي که په هسپتال کې دې خوښ کو که په مال روډ دې خوښ کو که په صدر روډ باندې دې خوښ کو که په زیارت کې دې خوښ کو که په ګیرو کې دې خوښ کا ګرځا ګډې ځان له ګډ په خپل خوښه شرمېدل بې غیرت شرمېدل نن چې ودیږي هغې ځان له په خپله خوښ کړي. نن سهار په لاره روانم یو سړی راغی نو ما ته وایي چې ګیري یاره ډېر سخت غوسه کې کور والاو ته مې وویل چې ته په ما خور مور یې خو ډېر غوسه کې وم ما هیله ته دې کار کړی هیله دې کار ویل ولې مال څوک ښځې ته خور مور ته رضا وایي دا تاسو راشي ملا ته ملا صاحب ډېر په غوسه و نو داسې په غوسه و چې ځمکه اسمان یې نه پېژنې ښایسته ښځې ته یو دوه درې ته اوس ما دوکه کې په غوسه نه چې د شرابو په نشه کې دې یو دوه درې ورته ویلي چې ستا اوري دا ښځه بیا په تا نه روا کړي تر څو پورې چې بل مېړه نه یې کړی هغه سره یې شپه نه یې کړی چې ستا اوري چې د شرابو په نشه کې دې ورته نو سته راشي ملا له دوکې ورکړي چې ډېر په غوسه و یاره ځینې ځمکه او اسمان یې نه پېژنده داسې په غوسه و نو په رضا هم څوک ښځې له طلاق ورکوي طلاق خو مه ورکوي چې ورته په غوسه یې که نه نو زه یې ټوکه کولم وایي ځینې ډېر په غوسه ومه او ورته مې وایي چې ته په ما خور مورې ما هیله دې کار کړی خو مال دلته یو ټکی وکړم په دې علاقه کې په دې مسله ګوره بل څوک پوهېږي نه ما نه به تپوس کې که چا درته څه ووایي غلط دی وي او بیا به دې زه نه پرېږدم په منبر به دې یاد خو خیر یاد خو مې کو خو نامه مې نه ده نو مال پرېږده دې نه کله راشم ما دوه درې ورځې پس راشم نو چې دوه درې ورځې پس راشي نو بیا به دوه درې ورځې پس ورته نور دغه چې تا ته پته ولګي چې دین دنیا کې څه شی دی دې پسې دور دوب کول غواړي. اوس طلاق ټکی مونږ څه پرېږدو د دې پښتنو ښځې لا چېرته بچ پاتې خبرې د پاس زه به طلاقي سهار روانم کور سره روان دي یو دم راګیری بل ملګري ته زه به طلاقي که به مې پرېږدي زه به طلاقي ما په درې کاڼو مې طلاقه صاحب ته په ګیره دی وروله که نه خاصې خبرې کوه ورنږدې شم مالک په توپه ولګېد ښځه خو دې طلاقه شوه کور دې وران دی زما ښځه داسې اسانه نه ده مولوي صاحب چې به طلاقه شي ده سره به څه چل کوي نو خفه نه شئ مونږ پیړي خرکه ده مونږ لا سخت چل کوو
تاسو په ایمان وای چې خبره د پاسه درې کانی ورځي کنه خبره د پاسه چې خزه په طلاق ساتم کنه خبره د پاسه چې خزه را باندې خور او مور دا کنه د خور او مور دا سزا تاسو کا پدری کانی طلاق پدری کانی طلاق دي چې وې دا خزه درنه داسي بیل شو چې ترسوی بل میړه نه کړي تا ته نه راوي نو زمون خزه لاسامي کمزي راشي وګورئ مونږ سره په دې علاقه کې ډېر خلک وسی درې طلاق ورکړي دي او بیا دې بل مسالې ته جوړ نه نو خزه راولېدل نو په خزه زدو کا کوډما چې مولوی صاحب هغه پلاني دی کې شیخ وندې نو ان طلاق مو غسر مې نکاح تړلو بیا هغه طلاق کړم او زرانه مو اوس مې خپل میړه تراواک دې دوکا کوډ یو ورځ بل مال خور داس چل دې چې ما خپل چاته نکاح کړی نه او په ډولای کې مې نه ورکینولې نو منه مې نه زبردي ور نکاح کو هغه تیریانو مالک کابل مولا چې دی هغه می نکاح مال د کابل مولا کابل کې نکاح تړلې شي دا د پاکستان د مولا کار دی زه دوکا کوله دا زمون ملک دی دا زمون سړی هغه شی ونشو داغه نه پستم داغه سړی سرور بچي اته ورته کې یو بچي ولیدو یو بنگالی نه ته د لاس د کرخو کې ما یو شی زده کړو چې ارامي ولالي دا کرخه بنگالی ماته چې دا کرخه داسي دا سړی ارامي او چې دا داسي نو دا لالي دا غلط په بخراغه لاس مې ولو کته چې مې کته د بنگالی خبره رښتیا او ما دا واقعیا راځي ځکه چې به نکاح ازله چې عثمان دې مرسته تاسو راشي چې زموږ لاس وګوره آرام تیر خدا چې په څه خوشحالي هغه یو سره واده وکړو په ډېر مېنتو خوښایو چې واده وشو نو درې میاشتې پسې زور د بهر تللی چې کور تراغه د کور مخ کې دونکي غږی د ورته وایي چې څه چل دی اډمان ورته وایي چې تیسری تو شد زوی دې شوی دی نو د ورته وایي چې په در نالت آل حسین ما شو درې میاشتې شوي دي نو څنګه مې زور تماشا را بند کو کہ میں پرساد دیکھو نا تماشے بند کے خزی ترا رہے خزی داد سے چل دے گی بے وقوف تو عقل نہ دائی سی ماہ شد کہ تمہارا گرفتی درې میاشتې وشوي چې تازمي ولېما وسې ماہ شد کہ متورا گرفتے او درې میاشتې وشوي چې ما تنی ولې وسې ماہ شد کہ ما بخانه تو آمدیم او درې میاشتې وشوي چې زه دې کور ته راغلم نو ما پورا شد نه ورته اوس پوه شو باره ورته اډمانو ته وایي دترنګاني صاحب پورا آماده نو د شرمېدلي ملک حساب پوره دی